د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. طالبان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د فاریاب په ولایت کې د عمري معسکر پوځي روزنتون څخه په لسګونو ځوانان له پوځي زده کړو فارغ کړي دي. طالبان وایي فارغ شوي کسان چې شمېر یې 80 تنو ته رسیږي د هر ډول سقطیه، خفیفه او نورو جګړو ییزو تکتیکونو بشپړ مهارت زده کړی دی. انس حقانی باخبره سرچینې وایي چې د طالبانو هغه بندیان چې په پام کې ول امریکایي استادانو سره تبادله شي د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلي دي. په پام کې و چې دا تبادله د روانې نومبر میاشت پر 12 نیټه ترسره شي. هند پلازمینه نوی ډیلي په ډیر وګړي پکې ژوند کوي. د هغه ښارونو په ډله کې دی په نړیواله کچه تر ټولو ککړه هوا لري. د ښار فضا دومره ککړه شوې چې اوس پکې حتی د پاکې هوا تنفس کولو لپاره د اکسیجن یو بار هم پرانیستل شوی. امریکا سفیر د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو سفیر جان بسوای افغان ځواکونو په ټاکنو کې او له ټاکنو وروسته بې طرفانه عمل کړی دی او د هیڅ کاندید په ګټه یې کار نه دی کړی. مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست فهیم هاشمي وایي د انټرنیټ بیې په ټوله کې ارزانه شوي دي او تر دې هم باید د استعمالونکو لپاره ارزانه تمام شي. نوموړی زیاتوي د انټرنیټ عمده بیې راښکته شوي او په څنګ کې د مخابراتي شرکتونو وړاندیزونه هم ښکته راغلي. قاضیان د غزنی ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې نن مازدیګر 4 بجې شاوخوا د غزنی د ناوې ولسوالۍ ابتدایه څارنوال محمد حسن حلیمي د غزنی په مرکز کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. چین کې د افغانانو خپل منځي ناسته چې ټاکل شوی وه د لړم 13 په بیجینګ کې د 2 ورځو په لړ کې ترسره شي. د یو شمېر سرچینو په حواله د افغان ګډون کوونکو پلاوي د نوملړ د نه بشپړېدو له امله یاده ناسته وځنډېده. کرکټ افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ګڼ شمېر لوبغاړي د ویسټ انډیز پر وړاندې له 50 او 100 ورځو سیالۍ وروسته عربي اماراتو ته ورسېدل. هغه لوبغاړي چې د ویسټ انډیز پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې شامل نه دي په T10 لیګ کې ګډون لپاره عربي اماراتو ته ورسېدل. کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یا هم UNHCR مسؤلینو تازه رسنیو ته ویلي دي چې روان کال له پاکستانه 5.5 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. کندوز پژواک موندنې ښیي چې د کندوز ټاکنو کمیسیون ته څیرمه وژل شوی کس د ثبات او همپالنې ډلې ناظر نه بلکې تنکۍ ځوان دی چې په هیڅ یوې ټاکنیزې ډلې پورې تړاو نه درلود. کابل کې د هند سفیر وینی کومار وایي چې د افغانستان د ولسمشر د سولې لپاره د انس حقانی په شمول د 3 طالب بندیانو د آزادولو فیصله وکړه. اشرف غني ولسمشر غني د مشرانو جرګې له غړو سره په کتنو کې د 3 ګونو قواو ترمنځ په لا ښې غمغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ.